درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. تاسو ټولو ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست ته راغلاست. وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو اخرنۍ شیبو راسره ملتیا وکړئ او زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلئ. نن مو موضوع د افغانستان حالت د امویانو په دوره کې دویم لوست 5 څخه تر 8 پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسې هم د تل په څېر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلئ. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلئ تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسې زده کړئ. زموږ او ستاسې تېر لوست چې و هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په هکله و. دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپرېږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه ځای خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړه او د لوست په پای کې موږ او تاسې کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونو زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم و چې تاسې خپل تېر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وه. د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هېواد کې دود وه، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هېواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلورو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندویي کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سر ښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه. لومړی راځو امویان پېژنو چې خپله اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې 41 سپوږمیز کال یا 660 زېږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او 90 کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا 90 کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودی. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنې تقریبا د افغانستان ټولې سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنې د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون و چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپله یحیی بیا په 944 زېږدیز کال کې د خپلو 120 تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و په سلم سپوږمیز او 919 زېږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې زېږېدلی دی او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي او په 129 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په
ورځ په سفید نج کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1913 سپوږمیز کال یا 1950 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي خو عباسي خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده بالاخره بیا هغه هم په 1913 زیږدیز قمري کال کې یا 1955 زیږدیز کال کې په یو چل سره وژني او ابو مسلم په دې وخت کې 38 کلن راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه یو ډېر لایق او ډېر پوه شاعر هم و او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دي. دا و درنو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل دا چې د امویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1920 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمني په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون ویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به یې کوي یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین و او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه چې دغه پاڅونونو څخه مو یو پاڅون ویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی و چې بیا یحیی د خپلو 120 تنو ملګرو سره په 1926 سپوږمیز کال کې دی وژل کېږي چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کېږي چې دی هم د نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا شوی دی او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته دغه د امویانو پر ضد کوم پاڅون کې دی د هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي او دی په 1929 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنډه چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1922 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده بالاخره بیا په 1919 قمري کال کې په یو چل سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 38 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي دی چې هغه د
امیر کروړ د امیر پولاد زوی و او د هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ، لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر همداسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا اوس زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درسه پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ. د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درو سرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ. هڅه وکړئ چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. د همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه یې زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په همهغه ورځ باندې تاسې هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او کوم نوټ چې تاسې اخیستی دی هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسې په اولو دوهم درسونو پوه نه سئ، هغه زده نه کړئ، نو په دریم او څلورم درسونو کې تاسې ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسې په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو. هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ او د دې ترڅنګ تاسې وکولی سئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. د افغانستان خلک ولې د اموي د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونو ملاتړي دي دوی. د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په هکله وپوهېدلو او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مو هم معلومات لاسته راوړل. تاسې هم تر راتلونکي درسه پورې په مکمل ډول سره دغه لوست زده کړئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوئ. نو نن ورځ هم درس مو همدومره و. د نن ورځې درس همدومره پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.